د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو ډېرې زیاتې لارې دي. امزون خو اول خپله چې شی ده، اول تاسو باید په دې باندې پوه شئ. ضرورت نه لري چې باس ولرئ یا منیجر ولرئ خپل سر د پاسه. تاسو ضرورت نه لري چې مشخص وخت ولرئ. تاسو ضرورت نه لري چې یو مشخص ځای ولرئ. بیا به هم ذهن کې د یو سوال چې فریلانسنګ څه شي کې وکړم؟ زه په یو سکل باندې هم نه پوهېږم، زه څنګه فریلانسنګ وکړم؟ د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو ډېرې زیاتې لارې دي. ما په بعضې ویډیوګانو کې هم ویل دي چې دې لار نه تاسو کولی شئ پیسې وګټئ، دې لار نه پیسې وګټئ. اکثر خلک پرې پوه دي، اکثر خلک اوس هم بعضې سوالونه ذهن کې دي چې څنګه او څه طریقې سره. زه په دې ویډیو کې دوه داسې طریقې ښیم چې هغې لار نه تاسو کولی شئ ډېر ښه عاید ولرئ. اول خو امزون ده چې امزون له طریقې نه څنګه تاسو کولی شئ عاید ولرئ. دویمې فریلانسنګ ده. د امزون به بیرته پسې راشو، اول فریلانسنګ نه شروع کوو. فریلانسنګ اصل کې وایي څه ده؟ فریلانسنګ په ساده ژبه کې که زه وایم، تاسو ضرورت نه لري چې باس ولرئ یا ډایرکټر ولرئ یا منیجر ولرئ خپل سر د پاسه. تاسو ضرورت نه لري چې مشخص وخت ولرئ خپل کار دپاره، لکه 8 نه 9 پورې. تاسو ضرورت نه لري چې یو مشخص ځای ولرئ چې دغه ځای کې به ته راځئ، د دفتر کې به ته راځئ کار کوئ دغه بجو نه دې وخته پورې. تاسو ضرورت نه لري چې کوم چې رسمي کالي دي هغه کالي کې ورشئ دفتر ته او بیرته کار وکړئ. ته زیرپیراني کې ناستې کار کوئ، بعض وخت کې ګرمي اوسي زیرپیراني، که ژمی اوسي هر رقم ته د کمپله کې ناستې، بړستنه کې ناستې، هېڅ مشکل نشته ده. فریلانسنګ خپل ځان ته کار کول دي، خپله کلاینټ پیدا کول دي، خپله باس یې، خپله منیجر یې، خپله هر څه یې. دا د فریلانسنګ کار کولو کوالټیانې دي. څنګه کولی شئ تاسو فریلانسنګ وکړئ؟ فریلانسنګ دپاره مختلف ویب سایټونه دي، لکه fiverr.com ده، freelancers.com ده، اپورک ده، 99 ډیزاینز ده. داسې نور پلیټفارمونه شته چې هغې طریقې نه ته فریلانسنګ خپل مخکې بولی شي. او فریلانسنګ اول خو زه پوه شولې چې فریلانسنګ دې ته وایي، نو بیا به هم ذهن کې د یو سوال وي چې فریلانسنګ څه شي کې وکړم؟ زه کوم سکلز چې ته لرې، ضرورت نه لري چې فریلانسنګ دپاره یو مشخصه سکل ته ولري چې هغه کې فریلانسنګ کېږي، بلکې نه کېږي. نه، که ته رایټنګ سکلز لري ته فریلانسنګ کولی شي، که ته مایکروسافټ افس باندې پوهېږي ته فریلانسنګ کولی شي، که ته ګرافیک ډیزاین باندې پوهېږي فریلانسنګ کولی شي، ویب ډیولپمنټ پوهېږي، هر څه باندې چې ته پوهېږي هغه بخش کې ته کولی شي فریلانسنګ وکړي. زه راځو بیا هم یو بل سوال ده چې زه په یو سکل باندې هم نه پوهېږم، زه څنګه فریلانسنګ وکړم؟ دغلته اوس یو مشکل جوړېږي چې ته چې هیڅ سکل نه لرې باید اول یو سکل ډیولپ کړي. چې سکل ډیولپ کوې یو پلس پوینټ دا ده، ته به اول ګورې فریلانسنګ کې کوم داسې فیلډونه دي، کوم داسې وظیفې دي یا کوم داسې بخشونه دي چې هغې کې زیات عاید شته ده. مثلا راځو چې ته سرچ وکړې ګرافیک ډیزاین، ویب ډیولپمنټ، فرنټ اینډ ډیولپمنټ او بیک اینډ ډیولپمنټ، دغه هغه بخشونه دي چې فریلانسنګ کې عاید زیات لري. ګرافیک ډیزاینینګ کې ته باید څه وکړې؟ ګرافیک ډیزاینینګ کې تاسو څه کولی شئ؟ ګرافیک ډیزاینینګ کې تاسو لوګوګانې ډیزاین کولی شئ، څوک چې تاسو ته فریلانسنګ کارونه درکړي. ګرافیک ډیزاینینګ کې تاسو د کمپنی برانډینګ جوړولی شئ، مطلب بروشر یې چا په کار وي، چا بزنس کارت په کار وي، چا بینر یې په کار وي، داسې ټول تاسو ګرافیک ډیزاینینګ کې جوړولی شئ. ګرافیک ډیزاینینګ کې تاسو پیکیجینګ کولی شئ. مثلا یو څوک وایي چې ما دغسې یو پروډکټ ده، دغسې یو دوا ده، د دې دپاره ماته یو پیکیج په کار ده، هغه ته ډیزاین کولی شئ، مواد ټول تاسو ته هغه درکړي. ګرافیک ډیزاینینګ کې تاسو ویډیو ایډیټینګ کولی شئ فریلانسنګ شکل باندې. یو څوک د واده ویډیو دغه وایي چې دا ماته په ګرافیک ډیزاینر په کار ده چې دا د واده دا ویډیوګانې راته ایډیټ کړي. یو نفر د دوکان جوړ کړی ده، ویډیوګانې ریکارډ کړي دي، مګر ایډیټ باندې نه پوهېږي. هغه یو ګرافیک ډیزاینر ته ضرورت لري چې هغه ویډیوګانې ورته ټول ایډیټ کړي ورکړي. نیمه دقیقه یا یو دقیقې ویډیو به درته جوړوي. هر برخه کې ته کولی شي چې ایز ا ګرافیک ډیزاینر په فریلانسنګ کې کار وکړي. انیمیشنز جوړولی شي، کارټون جوړولی شي، دا هر څه صرف یو ګرافیک ډیزاینر کولی شي چې په فریلانسنګ کې دا وکړي. او دا به څنګه زده کوئ؟ مثلا عکسونه چې جوړوئ، فوټوشاپ سافټویر ده. کمپنی برانډینګ چې کوئ، بروشر یو بینر یو دا هر څه ورته جوړوئ، اډوب السټریټر سافټویر ده. ویډیو ایډیټینګ ورته کوئ،
پریمیر پرو سافټویر ده. موشن گرافیکس ورته کوي، داسې انیمیشن یا داسې یو څه چې موومنټ یا حرکت لري یا د هغه لوګو حرکت لري په آفټر افیکټس کې کولی شي. دا یو مکمل کورس تاسو کولی شئ چې هم وګورئ، هم د ټول شیان باندې ځان پوه کړئ او فریلانسنګ شروع کړئ. د ما خپل کورس ته په یولرنا کې تاسو فالو کولی شئ. اسانه. دویم راځو ویب ډیولپمنټ ته. دې کې موږ دوه بخشه لرو، فرنٹ اینډ ته او بیک اینډ ته. فرنٹ اینډ وایي څه ته؟ فرنٹ اینډ چې ته یو ویب سایټ چې کومه څه تا ته ښکاري، عکسونه یې څرنګه جوړ کړي دي، کوم طریقې سره ترتیب کړی ده، کومې طریقې سره د ټیکسټ سټایل جوړ کړی ده، دا ټول فرنٹ اینډ کار کوي. بیک اینډ څه کار کوي؟ د دې ټولو ډیټا چې چیرې سټور کیږي، مثلا تا اکاونټ لري امازون کې چې کوم خرید او فروخت کوي، هغه ریکارډ چې چیرې سیف کیږي تا سره بیک اینډ کې سیف کیږي. اسانه دونه ایکسپلینیشن د فرنٹ اینډ او بیک اینډ. فرنٹ اینډ کې بیا موږ څنګه کولی شو چې سٹارټ کو. فرنٹ اینډ کې هم تاسو ډیر پروژې لري چې فریلانسنګ شکل باندې تاسو کولی شئ. مثلا اول چې ته یو پیج اوپن کې یو سپینه خالی صفحه ده، HTML په واسطه ته کولی شئ دې ته بټنز چې کوم کانټینټ د ضرورت دی هغه ټول ورکې راشي اضافه کړي. دا صرف سکلیټن ورته جوړ. بیا چې دا ټول هر څه تا منظم کړل، بیا ته راځي CSS ته. CSS څه کار کوي؟ دا کومه ډیټا چې ټوله دا ګډه وډه ایښې ده، داسې منظم طریقې سره، صحیح سټایل سره، رنګ سره، رنګ روغن سره دا ټول تا ته ارینج کوي. CSS stands for cascading style sheet. نو بیا بعضې فنکشنونه دي چې ته یو بټن باندې کلیک کوي، یو آپشن باندې کلیک کوي، یو ټیکسټ باکس باندې کلیک کوي، هغه کار نه کوي. هغه بیا جاوا سکرپټ موږ لرو. جاوا سکرپټ طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا ټول فنکشنز پکې اضافه کړئ. دا درې چې تاسو زده کړل، دې نه بعد ته خپله لاره وازیږي چې فرنٹ اینډ ډیولپمنټ چې شته وایي څنګه زه پکې کار شروع کړم. نو دې طریقې سره ته کولی شئ سلها پروجیکټ واخلي چې څوک غواړي ویب سایټونه جوړ کړي او ته ورته جوړ کړي او ښه قیمت کې ورکړي ورته، ته به ډېر ښه عاید ولري فریلانسنګ برخه کې. دی نه دا هره برخه کې چې ته کومه علاقه‌مندي لرې چې دغه زه زده کړمه، همغه برخه کې ته کولی شي فریلانسنګ سټارټ کړي. هېڅ ضرورت نه ده ته ګرافیک ډیزاین کې سټارټ کړي یا فرنٹ اینډ ډیولپمنټ کې سټارټ کړي یا کوم بل برخه کې شروع کړي. ته په ټایپنګ کې کولی شي شروع کړي، ته په مایکروسافټ افیس ورډ کې کولی شي، ایکسل کې کولی شي، ډیټابیس جوړول په ایکسس کې کولی شي. نور ډېرې لارې دي. خپل اواز په فریلانسنګ کې خرڅولی شي. اواز د ښه ده، د خلکو ضرورت وي، یو اعلان ډکول وي، تا ته سکرپټ درکوي چې دغه خط ده دا ماته ولوله او زه غواړم دغه اواز استفاده کړم. اواز دې که ښه دا نه وي چې ګډوډ اواز دې نیولی او ته خپل اواز خرڅوې، هغه نه څوک اخلي او ناقه به خپل ځان پکې خراب کړي. نو چې اواز باندې کار وکړي، که چې اواز ښه کولی شي چې اواز طریقې نه خپل فریلانسنګ شروع کړي. هر څه چې تا ذهن کې راځي هغه ته په فریلانسنګ برخه کې کولی شي. اوس راځو آخري ته امازون، چې امازون کې تاسو څنګه کار وکړئ. امازون خو اول خپله چې شی ده، اول تاسو باید په دې باندې پوه شئ. امازون داسې یو غټ مارکیټ ده چې هغې کې خلک خرید و فروخت کوي. اول کار یې. دویم کار دا ده چې څوک کې چې اخلي هغه ته د دنیا هر کنج کې چې اوسي هلته ځای لري، لوکیشن لري چې کوم لوکیشن کې امازون خپل کار کولی شي، هغه ځي ته تا ته رسوي. ډیلیوري لري ورلډ وایډ، هغه هم د همغه ملک په کوریر باندې. دریم څه ده چې آنلاین امازون خپل پروډکټونه لري، هغه پروډکټ ټیکنالوژي پروډکټس لري، هغې طریقې نه خپل عاید لري. دا درې کاره کوي امازون. اوس امازون کار څنګه کوي؟ امازون کې چې کوم دي بیا هم درې لارې دي د کار کولو. یو خو دا ده چې خلک پکې خپل شاپینګ کوي. amazon.com ته چې لاړ شئ، سرچ لري، اول خو کټګریز لري، کټګریانو کې چې تاسو وګورئ چې د پکار یې هغه ته اخیستلی شي. بل سرچ لري، هر څه د پکار یې هلته په سرچ کې تا ته به راشي، ته بیا کولی شي هغه په سادګۍ سره واخلې او پیمنټ ورته وکړي، تا ته راځي تا کور دروازې ته خپل مشخص ټایم کې. دویم چې خلک زیات په امازون کې فوکس دي په خصوصا په افغانستان کې او د نورو ځایانو کې ډېر زیات ټرند شوی ده، هغه ده سیلینګ. امازون کې فروخت څنګه کوئ تاسو؟ امازون خپله داسې یو فروخت آپشن لري، سیلینګ آپشن لري چې هغه ځي کې ته ځایې کوم برخې چې کوم دي هغه یې ټولو ته درکړي چې دې برخو کې دې آیټمونو کې ته کولی شي فروخت وکړي خپل. بل د امازون پروډکټسونه چې کوم دي، مثلا کینډلی پروډکټ ده چې هغه داسې یو پروډکټ ده چې هغه هر څه تا ته لولي یا د لوستلو دپاره ده، کتابي، ناولي، هر څه هغه طریقې نه ته کولی شي چې ولولې. مثلا فایر ټي وي ده، فایر ټي وي داسې یو
اپل ټي وي غوندې یو ډیوایس ته دونه ده وړکۍ به غټ نه ده یو ریموټ لري هغه تلویزیون سره کنیکټ کوي ته کولی شي چې امازون کې فلمونه وګوري سریالونه وګوري درسونه وګوري هر څه چې ګوري کولی شي وګوري بل ورسره فایر ټابلټ ده چې هغه فایر ټابلټ هم د امازون خپل پروډکټ ده سیم آیپیډ او سامسنګ ټابلټ او ګلیکسي ټابلټ باندې ده ته استفاده کولی شي دا پروډکټونه دي په امازون کې چې څنګه تاسو سیلینګ وکړئ اسانه طریقې دا د اول خو باید تاسو په خپل ځان پوه کې چې امازون سیلینګ کیږي څنګه مواد کوم ځای نه اخیستل کیږي څونه وخت کې رسیږي چیرې خرڅیږي کوم ملک کې ته غواړې چې خرڅ کې دا هغې ملک ته څنګه ورسوي اکاونټ کوم ملک کې جوړ کې آیا په افغانستان کې جوړ نه کې کوم ملک کې چې کار کې هلته یې جوړ کې د پیسو راوړلو طریقې څه رقم ته ده چې ته خو به هلته فروختو کې هغه پیسې تا ته بیرته څنګه راځي ډېر خلکو ذهن کې دا سوال ده چې افغانستان کې پیسې بندې دي دا به زه څنګه کوم دا ټول مکمل موږ یو کورس ریکارډ کړی ده په یولرنا کې ته کولی شي چې هغه وګورې دا ټول سوالونه به د جواب شي او ته خپل امازون کارونه کولی شروع تاسو هم که چیرې دا کورس فالو کړئ نو دا ټول سوالونه به د حل شي ته کولی شي امازون کې اسانه طریقې سره خپل بزنس شروع کړئ نو ما تاسو ته 4 برخې معرفي کړلې فریلانسنګ وو ګرافیک ډیزاین وو ویب ډیولپمنټ او امازون دا 4 ونه کې ټاپ کورسونه موږ په یولرنا کې هم ریکارډ کړی دي چې دا کم برخې کې خلکو ته زیات ضرورت ده او خلک په زیات وړ پوي کې ځان او کار پکې شروع کې هغه موږ اول پرایورټي کې ټول ریکارډ کړی دي الف نه تر یا پورې تاسو کولای شئ هغه ټول ډیټیل کې وګورئ او خپل کاروبار شروع کړئ